زلاله خاشمي را پیدا شوله چې شل 15 ورځو نه ورکه وه، هغه نن را پیدا شوله. په دې ویډیو کې د ټول معلومات درکوم چې زلاله خاشمي څوک ده، د کوم ځای ده او چرته تښتېدلې وه چې شل 15 ورځې په سوشل میډیا باندې خبر نشر کېدو، اوس را پیدا شوله. حقیقت څه دی؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. زلاله خاشمي چې د افغانستان یو مشهوره سندرغاړې ده چې ډېر ایوارډونه یې خم اخیستلي دي. زلاله خاشمي چې د شل 15 ورځو نه د کوره ورکه شوې وه او په سوشل میډیا دغه خبر ډېر تیزۍ سره نشر کېدو چې خاوند یې هم دغه بیان ورکړی و چې خپل خپلوانو کره تللې ده او بیا کور ته نه ده راغلې. بل خوا یې دغه بیان بیا ورکړو چې نه د کوره چا تښتولې ده، خو تر اوسه پورې څه پته نه لګي. زلاله خاشمي باره کې داسې ډېر خبرونه په سوشل میډیا نشر شول او دا پکې وویل شول چې هغه چا د کوره تښتولې ده او اوس دغه خبر مخې ته راځي چې هغه خپل کور ته راغلې را پیدا شوې ده او په سوشل میډیا دغه خبر نشر کېږي. دغه باره کې معلومات درکو چې زلاله خاشمي تر اوسه پورې معلومات نشته دی، نه ده را پیدا شوې چې چا تښتولې ده یا خپله د کوره تښتېدلې ده. دغه باره کې هېڅ معلومات مخې ته نه راځي، خو شل 15 ورځې وشوې چې د کوره ورکه ده یا چا تښتولې ده. په دې اړه چې څه نوي معلومات مخې ته راشي خبر سره شریکوو. دغه معلومات هم درکوو. معلومات هم خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې اپډیټ تاسو ته ملاویږي.